د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 1519 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 329 وثیقې هم اجرا کړي دي. په کابل ولایت کې 3 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. په بلخ ولایت کې 3 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 320 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 109 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 309 دوسیو ته رسیدنه کړې او 250 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 448 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 210 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 101 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 356 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 914 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 215 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کاپیسا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 259 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 66 وثیقې هم اجرا کړي دي. او د تخار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 808 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 492 وثیقې هم اجرا کړي دي. تاریخ لرو د شملو